دوی سره و بعض دا وی دی د ملایکو څه استاذ دا په کتاب البطن دریم جلد 400 صفحه کې دی کتاب البطن پیژنئ د خېټې کتاب دی او په هر ملک کې ملاویږي او په هر کور کې ملاویږي بیا وایي د ملایکو استاذ ملایک څومره اوچت مخلوق دی دا پلیت ته وایي استاذ و ملائک د الله څنګه بندګي کوي چې حکم ورته وکړو الله چې سجده ولګوي ټول سجده ولګوي دی استاد یې سجده نه لګوي داسې د ځان نه خبرې ګوره ډېر مشهور مولیان هم وایي بس او یا زره کاله وایي ده د ملایکو استازي کړې ده د دې خبرې نه سر شته او نه خفي شته وایي که نه دا مشکل خو هم دقه دی مشکل خو هم د بزرګانو د غټو جوړ کړی نو خو ټول د خېټې قصې دي که نه مجلس خو په څه طریقه ګرمول غواړي که نه د عوامو د سترګو نه خو په څه طریقه اوښکې بهول غواړي که نه او واه واه اوازونه خو راویسته غواړي که نه او زنده‌باد مرده‌باد خو تا ته داسې په حال اسانه نه وایي ته به داسې ګرمې قصې وکړي قصه کې به ټانکې مانکې ولګې مساله مرچکې به استعمال کړي د هغې نه بعد به ستا بیان هم ګرم شي خلک به واه واه هم کړي خلک به زنده‌باد مرده‌باد هم وایي د بیان نه بعد به خلک صفت هم وکړي چې څومره لوی مولا دی زموږ دا خلک هم سادهګان دي او وایي ډېر غټ مولا دی ته به وایي چې دی په خپله داسې امام ذهبي دی چې مولیان پېژني ته مولا څه پېژني چې مولا غټ ټکه وړکی نو یو نیم سړی به سره دېس سړی به سره د مولیانو مبارک کې بحث شروع کړي چې په شکور کې د جوارو د غنمو ډوډۍ دا به نه پېژني او دی به م وایي نه 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 جي دا نه ډېر غټ مولا دی لکه کلی شه عالم د عالم په طریقه پوهېږي د هغه په علم باندې خبر دی چې ده سره څومره علم دی څومره اوبو کې دی د عالم بیانولی شي عامي دی کې څه کار دی هلته دا قیسې روانې د هغه یو دی د اوسه پورې پرون یو پروګرام روان و پرون پروګرام دی عید میلاد النبي ته پېژنې نو زه حیران شوم چې دا عید میلاد النبي د اوسه پورې ختم نه شو روزانه پروګرام دی جشن بسلسله عید میلاد النبي لکه نو یو خو دا ستا د عید میلاد النبي سره شتي نه او که کیږي په هغه ورځې وکړه 12 ربیع الاول که نو دا اوس موږ په شپږمه میاشت کې ورننوتو دا ربی او د اوسه پورې جشن عید میلاد النبي روان دی دا څنګه جشن دی نو بیا مې ځان ته په زړه کې وویې ما دې غریب سره نور دیسه که دا دې پې بند کړو قصه ختمه شوه داسې نور څه نشته چې بیانې کړي اوس ګوره موږ الحمدلله قرآن او حدیث ته درسونه کوو زما د دعوت یاره د 10 کالو نه به زیات کېږي او په مخه درسونه دي او هر ورځ نوې موضوع ده ولې ځکه چې هلته قرآن او حدیث بیانېږي قرآن او حدیث کې خو لوی علم پروت دی خو چې اوس صرف ته یو قصه راغستې جشن عید میلاد النبي او دقه ته یادې نو بیا ته به نور ویسه او په دې کې خو تاسو ته هغه توتیا قصه یادې دغه قصه دی توتیا وایي که توتي نه یې نو بیا مې مړ کې نو که دوی سره دا جشن عید میلاد النبي دې به بند کړو چې بس ته د الله بنده نو شپږمه میاشت شروع شوه 15مه میاشت شروع شوه ستا د جشن نه ختمېږي نور بس که نو هغه به تا ته په جواب کې وایي چې دا راباندې بندې او بس کې مې د دې نه نو دې خېټې نه کوم څه پیدا کول غواړي هېڅ خو نه کېږي نو دا خبره مې ستاسو په خبرې پورې وکړه چې ته موږ د غټو کسانو نه اورېدلي نو خو اورېدلي خو د خپلې خېټې نه به څوک قصه کوي که نه نو لازم نه چې یو سړی به عالم وي چې دی به حق بیانوي ما تاسو ته جاهلیت په مسلو کې دا مسله بیان کړې وه چې په هغو کې یو مشکل دا و جاهلیت والو کې چې دا به وي چې چا سره علم دی دی په حقه دی په هغې باندې رد وشو داسې چې یهودو سره ښه علم و چې دا پیغمبر په حقه دی خو بیا یې پیم ایمان نه دی راوړی لازم نه دی چې یو سړي سره به علم وي چې دی به په حق دی داسې ډېر شتي چې علم ورسره شتي خو په علم باندې عمل هغه نشته الله دې داسې حالاتونه موږ ساتي
خبره ما دا کوله چې ابلیس لعین دا د ملایکو استاذ نه دی کان من الجن و دی د پیریانو نه او پیریان د څه نه پیدا دي د اور نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې پیریان د اور نه پیدا دي الله په قرآن کې ویلي او ملائک د نور نه پیدا دي او آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا دي